د نړۍ له هیوادونو سره بلد شئ. د فیډل کاسترو ټاټوبی یعنی کیوبا. د کیوبا هیواد په انګلیسي نوم کوبا لیکل کیږي او رسمي نوم یې د کیوبا جمهوریت یا ریپابلیک آف کوبا دی. د کیوبا د نوم د لغوي معنا په اړه لیکل شوی چې د حاصل خیزې ځمکې یا غوره ځای معنا ورکوي. د اوسنۍ کیوبا هیواد په اصل کې هلته د کیوبا په نوم د یو ستر ټاپو نوم دی چې د وخت په تیریدو سره ورسره ځینې نورې برخې هم یو ځای شوي او اوسنۍ کیوبا ورڅخه جوړه شوې. کیوبا ته د لاتین امریکا، سویلي امریکا یا کرابین هیواد وایي. کرابین یو پراخه سیمه ده چې د کرابین د سیند په شمول د کرابین ټاپوګانې او وچې پکې شاملېږي. کیوبا کې له نن 5000 کاله وړاندې د انساني تمدن نښانې موندل شوي دي. نږدې 4 پیړۍ دغه هیواد د هسپانیې مستعمره وه. 19مه پیړۍ کې د کارلوس په نوم یو سیاستوال د هسپانیې د اشغال پر وړاندې مبارزه اعلان کړه. د غلامي ضد جګړه یې پیل او کیوبا یې خپلواکه کړه. له هسپانیې وروسته امریکا کیوبا لاندې او خپلواکي ترې واخیسته. د کیوبا خلکو د لومړۍ نړیوالې جګړې یوازې 12 کاله وړاندې له امریکا ځانونه آزاد او د کیوبا جمهوریت یې رامنځته کړ. 1959 کال کې کیوبا کې کمونیستي انقلاب د فیډل کاسترو په رهبرۍ بریالی او تر نن ورځې کیوبا نړۍ کې یو کمونیست هیواد دی. پراخوالی او وګړي. د کیوبا هیواد چې یو ټاپو دی او د اوبو په منځ کې پروت دی او کوم هیواد سره د وچې پوله نه لري، دغه هیواد 100,000 کیلومتره مربع پراخوالی لري چې د نړۍ 104م هیواد حسابیږي. کیوبا 11 میلیونه وګړي لري. د کیوبا اکثریت یا 80 سلنه وګړي عیسویان او یو ډیره برخه یې ملحدین دي، یعنی په کوم دین باور نه لري. دا چې کیوبا د یو اوږد وخت لپاره د هسپانیا مستعمره وه، نو هلته د خلکو ژبه هسپانوي ده. حکومت او سیاست یې 1959 کال کې د کیوبا کمونیست او توندلاري مشر فیډل کاسترو د انقلاب له لارې د کیوبا پخوانی جمهوریت چپه د کمونیستي ایډیالوژۍ د مارکس او لینین په ایډیالوژۍ ولاړ سوسیالیستي حکومت جوړ کړ چې تر نن ورځې هم شتون لري. کیوبا په 1992 کال کې اساسي قانون جوړ کړ چې بشپړ په کمونیستي ایډیالوژۍ ولاړ دی. د یاد اساسي قانون اړوند د کیوبا کمونیست ګوند دغه هیواد د ولس او دولت لارښود ګوند دی چې مشر یې د کیوبا ولسمشر هم دی. کیوبا کې هیڅ سیاسي ګوند ته اجازه نه ورکول کیږي چې ټاکنو ته نومان وړاندې کړي او یا هم ټاکنیز کمپاین وکړي. تر 2014 کال پورې فیډل کاسترو د کیوبا مشر و. د نوموړي له مړینې وروسته میګل دیاز کانال د کیوبا ولسمشر شو چې تر نن په واک کې دی. هغه مهال چې فیډل کاسترو د کیوبا مشر و، نو له نورې نړۍ سره د کیوبا اړیکې وې، خو په یوې بلې بڼې. هغه داسې چې کیوبا امریکایي، اروپایي، آسیایي او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته چېرته چې د دوی ملګري وو جګړو کې مداخله کوله او پوځیان به یې لیږل. پوځي او اقتصادي وړتیاوې. د کیوبا پوځ کمونیستي دی او 3 لکه وسلوال انساني ځواک لري. د کیوبا پوځ له ځمکې، بحري او هوایي ځواکونو جوړ شوی دی. په نړیواله کچه کیوبا د نړۍ 3 غښتلی ځواک لري. کیوبا کمونیستي اقتصاد لري. د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ له روسیې سره پراخه سوداګریزې اړیکې ساتي. کیوبا کې د غربت کرښه لوړه، 3مه برخه وګړي د غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کیوبا په اړه 5 په زړه پورې خبرې. لومړی، کله چې 1959 کال کې په کیوبا کې فیډل کاسترو واک ته ورسید، نو کیوبا یې ملحد هیواد اعلان کړ، یعنی هیڅ دین یې د کیوبا د دولتي دین په توګه په رسمیت نه پیژانده. کاسترو هلته د نوي عیسوي کال یا کرسمس لمانځنه بنده کړه. دوهم، کیوبا د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې نږدې ټول وګړي زده کړې لري.
او د بیسوادۍ کچه پکې تر 1% ده. دریم، کیوبا 2 ډوله پیسې لري. یو ډول یې د بهرنیو ګرځندویانو لپاره او دویم یې د کیوبا د ځایي اوسیدونکو د ورځنۍ راکړې ورکړې لپاره. څلورم، د ګونټانامو زندان په کیوبا کې دی. د امریکا متحده ایالات هره میاشت $4,000 کیوبا ته د یاد زندان کرایه ورکوي. پنځم او وروستی، د فیډل کاسترو د ژوند پر مهال د کیوبا خلکو د حق نه درلود چې د ځان لپاره ټلیفون واخلي. د نړۍ له هیوادونو سره بلد شئ. د فیډل کاسترو